روجا دا الله تعالی د داسې عبادت ته داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي. په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سیب وي، په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی سیب وي. هر عبادت کې ریا راتلی شي. روجا واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی. کته پټه وخورم چاته پته باندې دي. نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روجا ده چې دې کې ریا نه راځي. نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل وره، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدورکار لا چې د کلی خان روټۍ وکي، ا مزدور به څوک په جامو کې راځي کی چې خان ورته روټۍ وکي او راوي غواړي، ا مزدور په څه نواب ورته وکي. د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکي. الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي. نو وزیر اعظم سباله ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده. څه وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړي. چرته زو چرته د بادشاہ لاس. کہاں میں کہاں یا نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړي. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به. روزه زمانہ او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به د دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس به څنګه وي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما ده او د روزه په بدل کې به روزدار ته زو ورکړل کېږم. الله وایي د روزه په بدل کې به روزدار ته زو ورکړل کېږم، یعنی زه به د روزدار شم. په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بساشي. اسی وایم یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. خو یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ، نن سبا خو روجماتي د پاره د خلکو سره نخري جوړی کړي. په خپل علاقې کې چې کم ځای اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسنه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه وي، بیا به تباه شي، غرق بشي. په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک دې پښمنی پاتې نشي، څوک بیچایو پاتې نشي. نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې څه کړي به بل ورکو. دا یو سړي راته بل ورته مونږ ځان له چې څه کړي به بل ورکو. کینه د ګډي بچیا دا ځان له څه کړي او غټه واخه به دې پخ کړي، ټیپر به دې پکې چوري، چټنی ماټي به دې ځان له څه کړي. په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ بدرې روزه تا لپاره ودیس.
دواړه خدای جوړ کړ، دواړو روزه ونیوه. چې روزه یې ونیوه چې ماښام شو دروازه کې आवाज شو، حضرت علی د روزه ماتي سره کجوري مجوري او ستوان دا برابر کړی. دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کوم دروټه درک لګي. ادوارو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټول چت کوغی له بار ور د چا غنی کبه وکي مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي د چا مور به وکي زبردست وکم. سبا له بیا روزه کړه په نهاره چې بیا روزه کړه چې ماخامه بیا څه کجوري وغیرہ تیاری کړی. بیا دروازه کې आवाज وشو چې یتیمان یو دروټه درکم نه لګي. بیا حضرت علی ارسو چت کو باره بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې داسې کې مونږ به نخرو. نه فاطمه وکنه خاتون جنت وکنه مونږ به د خپل انبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته به داسې وکړي تاسو پیمان وای زه به وکم تاسو به وکړئ. په درېمه ورځ بیا روزه شوه چې بیا روزه شوه چې بیا ماښام تیاری وکړو. بیا دروازه کې आवाज وشو چې اسیران یو د روټۍ درکم نه لګي. بیا هر څه اوچت کول. قرآن راغی چې یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قرآن راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر به په ټوله دنیا خور او بیا روټۍ وخوروله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې. او بیا ورته وایي څه انما نطعمكم لوجه الله روټۍ خدای د پاره در باندې وخوروله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بدل درنه غواړو نه شکریا درنه غواړو خدای د پاره در باندې. نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره. اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې بدا سروي کوي. څوک به چایو پاتې نشي، څوک به روزه ماتي پاتې نشي، څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به الله ونیسي.